الله تعالی د انسان د پیدا کولو اراده وکړه نو الله تعالی دا انسان په خپل لاس باندې جوړ کړ. نور دي څومره مخلوقات دي دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي لیکن د الله تعالی د امر کون سره کون موجود چنو موجود شوی دي. یو انسان دی چې د انسان شرافت دی او د انسان عظمت دی چې الله تعالی فرمایي خلقت بيدي چې په خپل لاس باندې دا ما پیدا کړی دي. به دا مثلا ځان سره په ذهن کې دی څومره چې د الله تعالی صفات دي که ید ذکر کیږي که د الله تعالی ساق ذکر کیږي که د الله تعالی عین ذکر کیږي که د الله تعالی وجه ذکر کیږي نو د اهل سنت والجماعت په دې کې عقیده دا ده چې په دې کې به تعویل هم نه کوو په دې کې به تحریف هم نه کوو او تمثيل به هم نه بیانو. دا بنوایو چې د چا په شان دي ځکه الله تعالی په خپل کلام کې په خپل فرمایي چې لیس کمثله شی د الله تعالی په مثل باندې هیڅ یو شی نشته. د الله تعالی چې څومره صفات دي دې سره به موږ دا خبره کوو چې څنګه د الله تعالی د شان سره لایق او موافق دي کما یلیق بشانه چې څنګه د الله تعالی د شان سره لایق دي اقا شان د الله تعالی صفات دي. د الله تعالی په صفاتو کې به تحریف هم نه کوي او نه به د الله تعالی صفات بدله بلکې الله تعالی ځان د پاره ثابت کړی دي موږ به ثابتو موږ په کیفیت باندې نه پوهیږو داغي علم به الله تعالی ته موږ سپارو. ځکه د الله تعالی د کلام دوه قسم احکامات دي یو ته محکمات وي او بل ته متشابهات وي. محکمات هغه دي چې هغه معلوم المراد دي معلوم المعنی دي او واضح او ښکار دي هغه باندې به ایمان راوړي تفصیلی او بل متشابهات دي متشابهاتو کې د حروف متشابهات هم شته او د الله تعالی چې کوم صفات دي دام د متشابهاتو نه دي بس د دې معنی معلومه ده د بازي او د دې اصل حقیقت باندې الله تعالی عالم دی او الله تعالی په خبر دی او موږ وایو چې څنګه د الله تعالی د شان سره مطابق صفات اقا مراد دي او هغه دینه مقصد دی. نو الله تعالی په خپل لاس باندې انسان پیدا کړ. به قرآن کې راځي بعضی اوقاتو کې تراب ذکر کیږي بعضی کې طین ذکر کیږي من طین لازم ذکر کیږي صلصال ذکر کیږي. نو الله تعالی د انسان اول خاور وا حدیث کې راځي امام ترمذی حدیث ته امام ابو داود هم ذکر کړی دی ان الله خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الارض. الله تعالی دا انسان د خاور نه پیدا ک او دا خاور د ټول ځمکې نه راټول کړه او به په دې حدیث کې راځي دغه وجه ده چې بعض انسانان سپین وي هغه د سپینې خاور نه پیدا شوي بعضې تور وي هغه د تورې خاور نه پیدا شوي بعضې سره وي مختلف رنګونه وي بعضې خاوره ښه وي نو ښه انسان طیب انسان ته نه پیدا شوی وي د فیدې والا انسان ته نه پیدا شوی وي علما او انبیا غوندې شخصیات ته نه پیدا شوی وي او بعضې ځمکه خبیث وي هغه پاک ناپاکه وي هغه خورنا کوي هغه فصل نه کوي نو بعضی انسانان هم داسې چې هغې نه کافران پیدا شوي دي او خبیث خلق نه پیدا شوي دي. نو الله تعالی د انسان د پیدایش اراده چې وکړه نو اول ورته ابو البشر آدم علیه السلام پیدا کړ او د خاورې نه جوړ کړ او رب العالمین په خپل لاس د دې د جسد او کالبوت او چې کوم مجسمه و د الله تعالی جوړ کړه او یو شی پکې جوړ کړ به پکې الله تعالی روح واچاوه. د روح خبره مونږ کړې وه چې دا روح یو نفیس شی دی یو پاک شی دی یو طاقتور شی دی چې په انسان کې وي نو انسان ژوندی وي تر و تازه وي انسان خرابېږي نه انسان ګرځي راګرځي حرکت کوي او دا روح داسې یو نفیس او پاک شی دی چې پته نه لګېږي انسان ته چې دا بدن کې په کوم ځای کې دی او په کومې طریقې سره دی ولاړ دی او کناس بس دا د الله تعالی امر دی یسألونک عن الروح قل للروح من امر ربي. نو الله تعالی په دې انسان کې روح واچاوه او روایتونه دا معلومیږي چې کله انسان کې الله تعالی روح واچاوه نو دې نه مخکې یو دوه کارونه الله تعالی وکړل. یو کار دا وشو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. الله تعالی د اخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ولیک او دا داسې وخت چې آدم علیه السلام په دې وخت کې لا روح ورکه نه وچولې شوی پیدا شوی نو